मेडिकल स्पेशलिस्ट इंटरनेशनल मेडिकल कम्پلیکس کې دلته زه د کوم جاب کوم او اوس خو حالات داسې دي چې لکه په ټول ملک باندې د سیلاب هغه دغه دی ډېر زیات نقصانات او ډېر زیات مالی او د انټرنیشنل میډیکل کمپلیکس د علاقې د دې خلکو دپاره یو ډېره ښه خوش قسمتي ده چې دا یو هسپتال کولاو شوی دی په دې کې د لیبارټرۍ سهولت په دې کې هر قسمه ټسټونه که د یورین ټسټونه وي که د بلډ ټسټونه وي که سټول ټسټونه کله خو خوند نه دی کړی څنګه چې نه مې ډاکټران پرې ګوري که نه چې صاحب داسې مې اورېدلي وو چې پرې ګوري ځکه راغلی مې نو په عامه ورځ به 100 روپۍ لګېدې د ورځې یاره د ډاکټرانو کارو ته مانه اوس هېر دي چې څه رانه اخېستي هغه بیا اخېسته چې داسې نه ده ډاکټرانو ډېر زیات محنت کړی دی ډېر قابلان خلک دی دا زموږ دپاره دا خو الله پته لري کله مریض ته تکلیف وي نو هغه به ډاکټر نه بغیر بل کوم خواته تللی شي نو چې کله سړی روغ یا ډاکټر څه احساس دی یعنې زه خو د رحیم آباد متکو اوسېدونکی یم او چې د دومره لرې نه رالم او الحمدلله زه د ډاکټر صاحب ګلې د ټولو نه ډېر زیات چې دی نو د دې مشکوش یم بله ستاسو ډېره شکریا ادا کوو چې دومره دا چې دی په میډیا باندې دا ډاکټران صاحبان راوستل ځکه چې زموږ ټول خلک نن سبا د سیلاب په لپیټ کې دی که خبره دی موږ د دې خلکو دپاره د دې کلي علاقې دپاره چې باید دوی راشي او دلته کې خپل مریضان راولي په دې ته مرګره کې به داسې نوې ټکنالوژي زه یم چې د دې په شان بل ما لیدلې نه ده پروګرام پښتو فن سره جی تورمان تاسو ته هرکلی وي قدرمن دا وخت چې زه په تیمرګره کې یم چې کوم انټرنیشنل هاسپیټل دی دا سیلاب زدګان په اړه یو پری میډیکل کیمپ دی نن راغلي یو چې کوم ډاکټران چې کوم پیشنټ چې ماشاءالله په ډېر ګڼ تعداد سره راغله نو خبرې باترې به کوو ډاکټر صاحب سبا هم کوو د پیشنټ سبا هم کوو چې څونه مطمئن دي د دې ډاکټرانو نه ډاکټر صاحب یو جهانمن نه چې موږ هم وخت راکړو دا راته ووایي چې زموږ د کتونکو سره لږ متعارفي شي ډیره مهرباني ستاسو پر راتلو باندې دلته ډیره شکریا او زه ډاکټر عمران یم میډیکل سپیشلیسټ په انټرنیشنل میډیکل کمپلیکس کې دلته زه د کوم جاب کوم او اوس خو حالات داسې دي چې لکه په ټول ملک باندې د سیلاب هغه دغه دی ډېر زیات نقصانات او ډېر زیات مالی او جانی او د هغې د وجې نه د سیلاب د ختمېدو نه پس لکه بیماریانو ډېر زیات لکه سکن ډیزیز چې کوم دي ډایریا یا تھروټ انفیکشن شو یا ملیریا شو ډینګي وغیرہ چې کوم دي هغې ډېر زیات خلک ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې نن تاسو به انشاءالله خیر څونه پیشنټ ګورئ او دا به پري اف کاسټ چې کوم میډیسن هم ورته پري وي بالکل نن چې کوم دی موږ د سهار 8 بجو نه موږ پیشنټ دلته سټارټ کړي دي د اوسه پورې خو ما تقریبا 70-80 پیشنټ وکتل او امید لرو چې نورم راځي خلک او موږ خلکو ته لکه هر څه فیسیلیټیز پري اف کاسټ ورکړلي پای کې الټراساوند فری ورکو ډاکټر صاحب دا راته ووایي چې دلته خو لا تعداده ډاکټران دي او پخه څوک ناست دي جي او ما خو تاسو پاره چې دا فری کیمپ ونې تاسو خو ماته جي لیونی ښکاري جي اصل لیونی جي نه داسې خبره نشته موږ د خپل خلکو دپاره هر څه قربانۍ ته تیار یو ځکه چې خلک خو ډېر زیات په مشکل کې دی خو موږ ته پته ده او د هغې دپاره موږ چې څومره زموږ نه کېدی شي هغه به موږ کوو فردر به هم کوو اوس هم کوو انشاءالله نور کیمپونه هم ارینج کوو موږ به ځو چې کوم ځای نه ډېر زیات افیکټ شوي د سیلاب د وجې هغې ځین ته موږ ځو ایریاز کې موږ خپله میډیکل کیمپ یې کوو هغې ته فري ټیسټونه کوو فري میډیسن به ورته ورکوو میډیکیشن نور که داسې څه ضرورت و هغه هم ورته پوره کوو انشاءالله هغه ډاکټرانو د څه کم څه ویل غواړي چې کم چې په دې ښه څوک وناستې دي نو بس هغې ته خو زموږ دغه میسج دی چې لکه خپل عوامو سره چې څومره کېدی شي هر ډاکټر نه هغه ورته پکار چې ریلیف ورته ورکړي فیسونه ورته کم کړي ځکه چې هر نن سبا یو خو مهنګایي ډېر زیاته ده او بل زموږ باندې داسې عذاب راغلی د الله له طرف نه لکه سیلاب دی نو د هغې د وجې ډېر زیات خلک افیکټ شوی دی
نو زما خو هغې طرف ته دا دغه دی چې پیغام دی چې هغوی دې کوشش وکړي چې د خپل چې څومره خلک ورځي هغوی ته د پیسونو کې ډېر دغه وکړي کوآپریشن وکړي نور میډیسن وغیره کې ډېره مهرباني الله دې خوشحاله کړي ډاکټر صاحب او انشاءالله سفر به مشترکه دغه شان ساتو باندې نه دی کړی څنګه چلې نه مې ډاکټران پرې ګوري که نه حاجي صاحب داسې مې اورېدلي وو چې پرې ګوري ځکه راغلی مې نو په عامه ورځ به 100 روپۍ لګېدې د ورځې یاره د ډاکټرانو کارو ته مانه اوس هېر دي چې څه رانه اخېستي هغه بیا اخېسته زما چې محمد رشاد نوم دی خیبر میډیکل یونیورسټۍ نه زه ګریجویټ یم او 4 سال بیا ما په اسلام آباد کې کار کړی دی اوس د انټرنیشنل میډیکل کمپلیکس د علاقې د دې خلکو دپاره یو ډېره ښه خوش قسمتي ده چې دا یو هسپتال کولاو شوی دی په دې کې د لیبارټرۍ سهولت په دې کې هر قسمه ټیسټونه که د یورین ټیسټونه وي که د بلډ ټیسټونه وي که سټول ټیسټونه وي سپیشل ټیسټونه وي هغه ټول پر پام کېږي ډېر ښه په ښه طریقه باندې کوالفاید سټاف دی زموږ سره او ماشاءالله هسپتال کې نور هم ډېر سهولیات دي لیبر روم دی او دغه شانتي ایمرجنسي ده د دې نه علاوه الټراساوند سهولت اپریشن تیټر سهولت نو ډېر ښه سهولت دی نو زمونږ خو د علاقې خلکو ته دا درخواست دی چې راشي او د دې نه پیدا چوته کي او ډېر ښه قیمت باندې نن جو تاسو د مخې دا پری میډیکل کیمپ ارینج شوی دی او په دې کې سپیشلیست ډاکټران راغلي دي هغې چیک اپ کوي نو الله دې کي چې دا اداره د دې علاقې دپاره او د دې خلکو دپاره د یو خوشحالۍ او یو د صحتمند معاشرې دپاره یو نوی سټپ او یو قدم کېښودی شي کتونکو دا وخت ما سره یو سوشل اکټیویسټ دی جي د دې انټرنیشنل هاسپیټل لپاره ډېر زیات خدمات دي ډېرې هلې ځلې ولګوي ډېرې منډې ترړې ولګوي نن هم په دې کیمپ کې راغلی دی څنګ کې را سره موجود دی زړه مې غوښته چې یو څو خبرې ورسره هم وکړم ډېره مهرباني عدنان بھائی ډېره شکریه دا راته ووایي جي چې نن کوم پری میډیکل کیمپ دی د دې په اړه ستاسو څه خیال دی څه اظهار دی جي جی ماشاءالله مونږ چې نن کم پری کیمپ لګولی دی مونږ د دې خلکو دپاره چې دې کلي علاقې دپاره چې باید دوی راشي او دلته کې خپل مریضان راولي په دې ته مرګره کې به داسې نوې ټکنالوژي زه یم چې د دې په شان بل ما لیدلې نه ده او ماشاءالله دلته کې زموږ سره نوي کوالفاید ډاکټران دي ماشاءالله ښایسته ښکلی سیسټم دی د ایکس رې الټراساوند ایکو ټول داسې ښکلي ښکلي ډاکټران دي ماشاءالله او خاص کر د دې کلي د دې علاقې دپاره د دې غریبانانو دپاره مونږ دا بس یو نوی هسپتال راوړو او انشاءالله خپل اکټیویټي او خپل منډه تړله نام لورکۍ ده جی بالکل او دا هم لورکۍ ده ډاکټر صاحب ته مو خو جی بس نمبر دی ښه نمبر دی او جی نمبر هم دی الله دې بس صالحه دینداره ته غټه کړي ډېره مهرباني جي ډېره شکریه ډاکټرانو خوشحاله یې هر څه پرې وشو پیس میس ټیسټ هر څه پرې وشو نو څه ویل غواړي جي ډاکټرانو ته کتونکو ته بس ډېر ښه سیسټم دی او الله دې دوله کامیابي ورکړي صحیح شو پیراډایز سټي نوشهره د خیبر پښتونخوا ټولنه لوی او واحد NOC اپرووډ هاوسنګ پروجیکټ دی 15 مرلې نه 2 کناله پورې په محدود ریزیډنشل پلاټس باندې بوکنګ ډېر تیزی سره شروع دی او هم د 15 کاله په انتهایی مناسب او آسان اقتصاد باندې د میاشتې کې صرف 12,000 روپۍ د خپل پرایم لوکیشن په وجه CMH هاسپټل ناردرن یونیورسيټي ریلوے سټیشن نوشهره کینټ او رشکۍ اکنامک زون سره موټروي ته هم اسانۍ رسای حاصل سره رابطه وکړئ او خپل پلاټ ډاکټران دي او نن ماشاءالله فري اف کاسټ پیشنټ ګوري ټیسټونه الټراساوند ډیټس آل دا راته ووایي جي ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه ډېره شکریه څونه پیشنټ تاسو نن کور کړی جي ماشاءالله الحمدلله ډېر مریضان راغلل ته هغې ته مونږ چشمې ولیکلې هغې ته میډیسن ایډوایس کړل ډېر پکې داسې و چې د هغې ته د اپریشن هم ضرورت و هغې ته هغې دپاره اپریشن دپاره هم ریفر کړل نو ښه کافي تعداد کې مریضان زه د رحیم آباد متکو اوسېدونکی یم او چې د دومره لرې نه رالم او الحمدلله زه د ډاکټر صاحب ګلې د ټولو نه ډېر زیات چې دی نو
د دې مشکوشي مبل تاسو ډیره شکریا ادا کوم چې دومره دا چې د په میډیا باندې دا ډاکټران صاحبان راوصل ځکه چې زموږ ټول خلک نن سبا د سیلاب په لپیټ کې دی کنه هر چاته دا بیماری دی موږ د دې ډیره شکریا ځکه ادا کوو چې لکه موږ ته ټیسټونه چې دی نو دغه شانه کې بیلاش لکه پریو شو د چې دی نو الټراساوند د چې ټول ټیسټونه روان دي نو موږ د دې ډیره شکریا ځکه ادا کوو بل موږ چې دی نو عوام ته دا خواسته چې الحمدلله دې ځکه ته تاسو راشه او دا کېم نه خیر سره لګیدلې دي چې زموږ د ټولو غریبانو ځکه چې دې منګای د وجه نه څنګه ډاکټر صاحب خبره وکړه نن سبا کو د پېټرول پولیس پد باندې وګوري کو د نوري منګای لکه پرون ما وره چې 45,000 روپۍ د پیاز یو بورې خرڅ شول زموږ د غریب خلکو دا وس نه کې نو ډاکټرانو صاحبان ته زموږ د خواسته چې هغه د پیسونم خپل کم کی میډیسن والا چې هغه سره خپل تعاون وکي او زموږ د عوام سره لګ امداد وکي تاسو ډیره مننه چې په دې باره کې بس شکریہ جی صاحب یو جهان من راغله پیشنټ دی نو راغله څنګه جی صاحب شکر د الحمدلله تاسو ډیره مهرباني دا راته وایي چې چیک اپ وشو کا روان دی جی چې کوم عمله ډاکټر نه خوشاله دي سټیسفاید دي بالکل دا ډېر بهترین کار دی خو دا ډېر مزدار دی ایزی دی اپروچبل دی اوله چې دا ټول خلک په داسې یو لفټ کې سیلاب راغلی د مشکلات ډېر زیات دي دلته دوی فری فیسیلیټیز ورکوي د الټراساونډ او ټیسټونو وغیره دا ډېر یو ښه دغه دی او موږ ډېر زیاته مننه کوو موږ دا ډاکټران سب بل شان پیش کوو جی دا وایي قصابان دي دا دی واغه دي دا خلکو تاسو ویل غواړي جی نه جی داسې نه ده ډاکټرانو ډېر زیات مهنت کړی دی ډېر قابلان خلک دی دا زموږ دپاره دا خو پته لري کله مریض ته تکلیف وي نو هغه بیا ډاکټر نه بغیر بل کوم خواته تللی شي نو چې کله سړی روغ یا ډاکټر څه احساس دی دا تپوس د بیمار نه پکار دی چې ډاکټر څه حیثیت لري دا ټول گپ دی بکواس دی خلک قوم خدمت کوي د ډېره خواري کړې ده او دا د خلکو دعاګانو باندې تر رسېدلي یو خو تاسو ډیره مننه ډیر شکر زه دا زبیر بھائی او دا اشتیاق بھائی ډیر مشکور یم دا اصل کې زما کلیوال دي او د دوبه دعوت مونږ راغلی یو چې څو ښه کار کوي نو مونږ د هغوی یو او الله مراته ښه ساته اشتیاق بھائی اشفاق بھائی او زبیر بھائی ډیره مننه ستاسو الله خوشحاله